د ضرب دی ولې اچولي دا دغه ته تلو واده او د مرګري واده مې غیله کړو. او تا واده کړی شو دکان یې ولې خالي کړی؟ دکان هډک دی. دکان ډک دی. ها یو خبره ته کوم غره یو په خیلاس فراق کوي الله دا نه خفه کیږي. اس مثال یم کنه مسلم خان د ټولو کونړ سره وتا څه قیمت نه ژوند دی. ما په صبر د خیره سم مرګ راځي دی. په خیلاس فراق کوي په کینا ستومانه فراق کوي. السلام علیکم. سلامشته. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جو څه دې خله سلیمه دی ورته. ورې غواړم سړوله سودا ورکړم. تاسو څه شئ؟ توای کنه. ارامي ورګري. دې کې راته مې وسیله. دا به کیږي. خبرې ورسره کوي د خلک دکان کې څه شته یا لشته صحیح ده قانون شیخ ته تاسو. خوش اوس یې دا خبرې وانه راغلی دی ما ته له پوزه او دغه شان ته ورکا. دا د مشرف ته د سې کوم وته دا دا شان دي. رون وراشته. ما ته دا راکه مسلمان. دې شان دې. ما ته خدا دې دغه ما ته راکه. ته هغه اړ کوزه ورکا. اړ کوزه نه دا خپل پیژنې کنه. ما باندې د خلکو د پیسې څو روپۍ شوي. حساب وکړه. ډېر شو ډېر شپېته. ها او بیا ډېر شو ډېر ها ډېر شو ډېر شپېته. ها دا ورانه خپله تقریر راکړه. ها ډېر شو ډېر شپېته. ها او بیا ډېر شو ډېر شپېته. ها شپېته څو بیا یو سل او څو ډېر دی. ها 150 اها دا واخله 150 دا ونی ماته بنوري ورکړي. ماته بنوري راکې. دکان یې ولې خالي کړی؟ دکان هډک دی. دکان ډک دی. ها یو خبره ته کوم غره یو په خیلاس فراق کوي الله دا نه خفه کیږي. اس مثال یم کنه مسلم خان د ټولو کونړ سره وتا څه قیمت نه ژوند دی. ما په صبر د خیره سم مرګ راځي دی. په خیلاس فراق کوي په کینا ستومانه فراق کوي. ته هم ته من مستر نه کړه کنه. دا کنه د دې پیسې نه دي صد وکړه خلک. نو تاسو راکول زه خو ته غلې او مخ تاسو په خپل غږ کوي نه. ها دکان دې ډک شوی او مخکې خالی و کنه څوک راغلی و دکان خالی شوی نو دکان خو ماشاءالله دا یم دا دکان کې نه کینی دا اوس ځنه. دکان کې نه کېنې نو بل ځای نه خورارم په خبره باندې سړی د تر لور ماری د پندې سره غیر نه دي پریشان نه نه دي نه خو زنانه ده ته څه شي کې نو وړه ماشوم مونږه ټلیفون راته وشو چې دار شي نمبر دې سو دی دا باندې راځي نمبر یې سره خلاصي څنګه ته دا سره چې دا خال ماسته زه دې ګنټه نه پېښ ګنټه نه ته څه راځي اجي سم وخت پر کړه اخره کې مې ګنټه په ما دا پاکستان ته څه دې معلوم کو ګنټه مې پاتې ته چیرته تر به زرک څنګه والی ماشاءالله ګوره سړی چې مونږ غننه کنه چې دا به دونه وکي او کنه خو ماشاءالله دکان دې برابر ډک دی دوره څومره سودا خرڅه یار تقریبا گزاره کوي تقریبا څومره د څه مقصد لو پاری چې نه کو کنه لو پاره نه خشه نه ده ښه خو لو فرین کې نه لو پاری خشه لو پاری نه کو مقصد کوته کمی پیسې مې سه ګټه تاوان کیږي کنه ما سم راځي او مقصد دوره څومره خرڅه وم نو یار خان دما صحیح صفه خبرو کړ یار ته تقریبا څه پته نه لګي یار تقریبا بیا خو تراشه کنه څه شو تاسو یې کنه چې مسلم خان په دکان پوي او کنه د مسلم خان اصلي منیجر دا ترزوی دی نوم دې څه دی زرین خان د دکان ټول مسؤلیت د په غاړه دوره څومره پیدا کې زرین خان جمعه په ورځ د مېلمانه ډېرې نو 3000 موشي او د دې ورځو کې 1200 دورځه برابر دي یو ورځ دلته څوک راغلی ویډیو کړو د دکان ماته بيخي خالی معلومه ده کنه ما یې سنا چې مسلم لوفري شروع کړي ورسه ختم دي نه لو پاری خوشاله کله به خالقي کله به ډکیږي نه دا مقصد غرب مخلوق روان دی ته د زیپور ته زیبو ته اخلي بوزي دا قشاله
ماشاءالله دا اوس دا ځوانان مې ولیدل تقریبا 100 روپو سودا یې درنه وکړه نو همداسې خو به ډېر ملګري راځي نو چې ته دلته کښېنې که نه چې ته کښېنې نه نو څه شی کوې نو مقصد اوس خو مجبوري وه که نه تره لوره مریض او اپنډیسۍ وه هغې له تللي ښه اپنډیسۍ وه هم زنانه چې مریض وي خو زنانه ورځي ته څه بلا غواړې نو زمونږ د تره لور وه مونږ ته یې تلیفون تاسو ټول اسرائیل ولاړ شئ ښه وینه دې ورکړه مونږ ورله تللو چې هغه اسرائیل ته اوس راځي نه وینه خو تا ور نه کړه تاسو ما تو پر ورچې خدای هم غر کې لاس پکې نه سوم نه نه وینه شته ده کې وینه نشته دا چې روان هم قبوز شوی و وینه ورکوي قاری صاحب د شرکای درځه چې دا سړی خو حاجي صاحب دی نه موږ ته تکړه دی ما کش کې دا ګنټه پټه کړې ده نو ما ته څه پته چې دا ګنټه ما د ګنټې نه وپېژاندې ها دوستانو لکه څنګه چې تاسو وکتل موږ چې چاته هم کار روزګار جوړ کړی بیا ورځو داسې 2 میاشتو 3 میاشتو وروسته نو سلیم ته هم تقریبا څونه وخت بعد راغلو سلیمه موږ یاره نن راغلی نو اوس سلیم سره خو ما 3 ورځې کېږي تاسو 3 ورځې که 3 میاشتې 3 میاشتې سلیم سره خو ما ویډیوګانې په دې باندې کړې وې دنه زه خفه وم چې دی چټیات وایي که نه نو خالد د دوکان پښتنې ته راغلو موږ د دفتر چې کوم اصول یا پالیسي وه هغې مطابق راغلو کنده سره زما ورانه ده په دې وجه باندې چې ما سره واده کړو زه به چټیات نه وایم ویډیوګانو کې خدای بیا هم وایي دا اوس وګوره د تره لورې مریضه وه او ده په ځان باندې زرک والي دي نو څه وکړو یاره نو هغه مریض و اپنډیس و تا په ځان باندې هغه والي دي هغه د خدای روغه کې موږ له خدای دله صبر راکړي جړا نشي دا چا درته والي و تاسو نه څه په خاطر یې ته وویل څه خبر مرته زر ورکړه باندې وخربه ښه خو تلې مریضتیله د اکثره وی سلیم کوم تا کوم ویډیو کلیپ کتلې او تا غاړه کې هغه ګلان چولې وي چې دوه واده کړی واده دې کړی که نه ها اول دغه نه پوښتنه وکړه تور تخپله وایه ځکه دا خلکو سودا ده ما زه تا ته یوه پوښتنه کوم د ټول مینهوالو ته مسلم خان د ټول د کونړ ستوری اول مې په دې شنګر کې مې خبره روانه کړې ده دې ته پته ده ها خواښې مې راله ها خینه مې راله سانډوګی مې راغی ها خسر مې راغی دې تره دوی ته مې ویل چې ته وله ورشه وطني چرګوړی ولا لال کړه ها صحیح شو ها 4 لکه روپۍ ها او 2 تولې سره ها مخکې به ښځې په قاچرې په سلیپرو کې دي ها ما له اوس 4 لکه روپۍ باندې راکوي زما اوښی په قندار کې دی دا قندار نه راشي دا به دوا کوي نو دا لور دې ستا نه شوي که د دوی نه دي شوي ته ما ته اوس خبره کوې چې ماغزي به راشي داسې نه ده چې ها اوس داسې روانې وروره سلام کوي چې داسې روانې سلام کوي او خواښې نه ده دې نه مخ پټاو او ما نه مخ نه پټاو دا ته څنګه وویل ما ورته ویل چې دې مسلم نه به د ټول د کونړ د مسلم خان د ټول د کونړ ستوري نه به ته شهزاده کوم ځای کې پیدا ښه اوس خبره روانه ده اوس پکې تاسو څه وایئ واده خو دلته کړی نه ښه وکړه ځکه خلکو سودا وایي چې واده یې کړی ښه دوکان دې ښه روان دی ایسه موضوع دا و چې زما کار تر لږ وخته پورې شو خو پیسو نه پاتې دی داسې وی دا خو پیسې به وخت کې پیدا کوی سي چې ته دوکان کې پابند کېنې یو خو بل خو مزه د یوې دوکان کې زیاتره عزیز ما نه اوري ها موږ چې اوس راغلو دا نه و خانو ته به پیسې اوس مرستیا نه باندې سي مرستیا ته پولیس اړه لري مرستیا کې خو هغه بل نور کال یادای نور وختونه نن مرستیا او نور وختونه نو ماشاءالله دوکان د خدای مسلم خان ښه او الله دې پکې نورم برکت درواچي چې نوم هغه زرین خان تراشه کنه ورو نو اچ څومره سامان یا د مواد موږ درته چولې او هغه اندازه خودي ان شاء الله کم شوی خو نه دی دې خدا دې څنګه خالی دی دا سوزکای نه راغله دا په 3 ورځ راځي ها دغه د شي خو دغه وړې بوتل دي کمانډو ها کمانډو شفا او څه وړې بوتل نو دا هم بازار ته نه ځي کنه ته ها دلته خپل راځي بس موږ ته په بو په 2 ورځ ها او سیستم باندې خو ان شاء الله پوهه بس دوستانو دا تاسو مرسته وا چې سلیم سره مون کړي و الحمدلله تقریبا 3 میاشتې او 2 میاشتې زیاتو کمی بکیږي خاص پوره حساب ماته نه معلوم راولو دکان مرته وکړو خو یو خبره ده چې دکان بل ځای ته انتقال کړو په دې کې سره موږ مشکل نه لرو مقصد چې دې کوم ځای خوشاله کوم ځای کې فائدہ یا ګټه زیاته وي غلطه موږ هم سره خوشاله نو په دې امید باندې په دې هله باندې چې بیا رئیس بيخي د دکان ډک وي او د ورځې اوس 1200 سودا کې د څه وخت راشي چې 2000 سودا وکړي
څنګه د طریقې اول کور پاتې دکان ها. د کور نه دلته اوس به کې چې بدل مرکز ته بس هغه د خپل کار دی خو اوس زه په خپله خبره ښه مهرباني هلته به مقصد اوبو به مشکل و زنانه به یوه ډبره خجوله او مېلمانه مخلوق به راچلېد کړو صحیح شوه دلته ماشاءالله پمپ وطنلار دلته د سروس شته دی ګاډي صحیح سوچ کړی نه نه ماشاءالله دغه د تحصیل نه بیخي سم بزنس مین دی دا خیر دی خو یو وادو کې بس دیم ټوبه خو صحیح خو خیر خو یار دی خو بعضې وخت کې منګه ستا خبره منو منګه چې هغه برغه کې د بو مشکل و هغه زنانه به براوړې ورو هغې به کله ګاډه یخ شو دا تو وراړه و کله په مقصد مېلمانه به راتله او دسونه پرې وکړه موږ د مجبورۍ له دې ځای نه راغلو نه خیر دی دا بعضې وخت کې خدای پاک داسې شر راپېښ کړي چې خیر مو پکې وي پوه شوې هغه ستا مجبوریت دلته په دې خوش شو دا ځوانان دلته راغلي ټول راځي سودا کوي زه خو ډېر لرې وم موږ هم تنګېدلو صحیح ده که نه هلته خو کورونه هم نه وي یوازې تاسو اوسېدلي نور خو څوک نه ول نو همدلته دوکان کې همیش اوسه صحیح ده خان مسلم خان خو ټوله ورځ کونړ کې ځینې خلک بعضې ځای کې پوښتنه کوي چې دا چیرې دی که نه نو دا به د خپل دوکان کې دا ځای نوم ورته واخله کوم ځای نه اوس دا شیر کڅی چې شیر کڅی شیر کڅی نه اسمار ته نږدې اسمار ولسوالۍ اسمار ولسوالۍ او ته نږدې له خواته بس بس دلته بس مسلم صاحب دلته اما موږ خو مېلمانه راغلي موږ ته څه شی راکړې ته پرېږده مسلم خو رښتیا ډېر کمزوری دا سړی که نه وي چې هم نه بس ډېره مننه ومسکن مسلم الله دې خیر درکړي دلته کېده او دا به په خلکو باندې وسکي او پیسې به تیاره صحیح ده بس موږ داسې ګاک یو چې انډیواله ګټ هم درته نه راسو خالي تپوس ته دې رالو صحیح ده او کلپ هم درنه وکړو ټیک ټاک ته به پورته کړو خبره ختمه الله بندگانو دلته چې راځي دې سړي نه سودا ښه زیاته کوي فرض کړئ یو لس شل ورته اضافه ورکړي په مسلم کې ورکې نه دي دا خو تا ویلي و که او د کونړ ستوری هم دی نه 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 ماشاءالله ټولې ډکې دي ښه دی ما که تشي بوتلې خو دي منګه څنګه یار مو تا پریشان خامخا ښکاري ته سودا کوي نه کوزو بیا ته پیسار ماره تشي دی وړه کې نه باندې او ته خپله چې شی سکې پکې که نه یاره څوک چې را چې راواخلي که نه بیا خپله خو نه سکي چې دلته څوک مېلمه شي هغه ورته راواخلي به یې سکي بس دوستانو موږ راغلو سلیم پښتنې ته او دوکان هم ارزیابي کوي ماشاءالله ښه دی او داسې به ګرځو نور هم چې چېرته کار روزګار برابر کړی هغه به هم ګورو بس موږ درنه ځو سلیم خدای پاماني اخلو اجازه ده موږ ته نو پاتې کېږي ونه حاجي صاحب لاړ به شو د خیره ساز موږ مشر یې ښیسته وطن چرکوړی ولا لاړ کړم یې ورته څاروی پیدا کړم الله دې خوشحاله بس یو کار وکړه یو ځل بیا به هم درته ووایم که نه چې غلطې ویډیوګانې مه کوه او چا چېرته غلطې خبرې ښودلې چې داسې داسې ووایه که نه یا زنانو سره خبرې وکړه که نه دا د خلکو په زړونو کې ځای نه پیدا کوي خلکو بدې راځي بیا صحیح ده ما ته ډېرو خلکو ویلي وایي چې دا سړی ولې داسې بېلارې دی ما دا سړی په لار دی خو خلک یې بېلارې کوي نور خو به دا شی نه کوي انشاءالله ښه لاس دې راکړه نو خدای پامان زه به پاتې شم دی خو ته څه کوې ماښام به دې اوسه پاتې شم به درباره شم مالیات وکړم هغه به دې ژوندی کور ته ایسه نه نه ګپ لګي هغه به زه کور ته راولم صحیح ده دا ماله ژوندی راکړي زه به کور ته بوځم هلته په پلار یې زغلی د کوره ولې نه اوس مسلم په کور کې وی ټول ته وی چې زما په سر باندې سرې شوي اوس دا واک زما دی دا سلیم دی نو موږ ته ته بس نور مو په لوی الله سپارم الله مو خوشحاله لره په لوی رب سپارم السلام علیکم ورحمت الله سلیم خان ستړی مه شئ السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم خیر صاحب نو خیر خیرالي خاص دی خان ټول تکړه دسیه چې د کوم جماعت کې وته سلام شي جواب خیر صاحب خیر سلام خیرت خیرالي زه مینواله موروه د حلیم نه راغلی ورشه سلیمه صحیح ده کنه یخت شي راوخل ورته نو یا بارا وبم راکې او یک شینه بم راکې او راستا بم څو شي پیښ وي موږ هم دغه دا خو مېلمانو ته فری ورکې نه نه مېلمانو ته فری نه ته چې ما ګوره شاید یا پلار او یا هم مور او ته به د اولادونو خاوند دی غواړې اولادونه دې په داسې شکل کې وګورې چې په آینده کې ستا تابعدار وي خصوصا هغه خویندې ورونو ته زما دا درخواست دی چې څوک په خارج کې ژوند کوي که غواړې اولادونه دې په اسلامي روحیه باندې سمبال ووینې غواړې اولادونه د آینده کې ستا تابعدار وروزول شي نو چې کوم ویب سایټ درته ښکاري په ده باندې کلیک کړه ځان دې
راجستر کا او په قرآن کور اکیډمي کې د اولادونو په آینده کې همداسې وګوره